پاکستان د افغانانو لپاره د ویزې په ورکړه کې اسانتیا راولي. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې ورکړه راکړه وغوړوي. د ملي اسمبلۍ رئیس اسد قیصر دا خبره تېره ورځ د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله کتره سره په لیدنه کې کړې ده. تېره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي وو چې یوه نوې پالیسي وړاندیز کړې چې له مخې به یې په ځانګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس اسد قیصر دا وړاندیز د سوداګرو د ولسونو ترمنځ د اړیکو د زیاتېدو لپاره ګټور وباله. اسد قیصر دا خبرې داسې مهال کوي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د کورونا له کبله د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاره تړل شوې ده چې ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست داسې بریاز مې که دعا